السلام علیکم. زیاتره کسان زمانه د ایجوکیشن باره کې تپوس کوي چې زما ایجوکیشن شته نشته، ما ته پکار دی زه امازون سټارټ نه کم. نو امازون چې کوم دی دا ایجوکیشن باندې دومره ډیپینډ نه کوي، ځکه زیاتره داسې کسان شته چې هغو امازون او څومره چې ایډوانس کمپیوټر ټیکنالوجیز په هغه کې کار کوي، خو انګلیش د ایجوکیشن هغې ته دومره ضرورت نه راځي. د هغې وجه دا ده که تاسو په امازون کې اکاونټ جوړوئ، که تاسو د ګوګل سره کار کوئ، یا نور داسې مختلف چې کوم د ټیکنالوجي غټ کمپنیز دي، یا تاسو د یوټیوب سره کوئ، نو هغو ستاسو نه ایجوکیشن ریکوایرمنټ غواړي. ایجوکیشن ښه چیز دی چې ستاسو ډیګري هر څه در سره سرټیفیکیټ در سره، خو دوی زموږ نه سرټیفیکیټ څه نه غواړي. د دې مطلب دا دی چې د کې تعلیم یافته هم کار کولی شي او بې تعلیم هم کار کولی شي. تاسو ته به دا یو پوینټ چې کوم دی کلیر شوی. بل زیاتره کسان دا کوېسچن کوي چې موږ ته کمپیوټر باندې کار پکار دی یا لیپټاپ موبایل باندې. نو ځینې کسان بعض داسې وایي چې زما سره لیپټاپ نشته، موبایل دی را سره. نو دا یاد ساتئ چې څومره د ټیکنالوجي د غټ کمپنیز دي نو هغه ټول دا غواړي چې موږ سره کم کسان کار کوي چې هغه سیوایي. نو هغوی د لیپټاپ غم هم کړی دی، موبایل غم هم کړی. خو تاسو دا یاد ساتئ چې کله هم تاسو کار کوئ او صحیح پروفیشنل، نو تاسو به بیا کمپیوټر خامخا پکاري. په موبایل تاسو کولی شئ خو هغه بس تاسو ډېر زیات ټایم ویسټ کوي. په کمپیوټر کې دا چې په دې کې تاسو ملټیپل کارونه په یو ټایم باندې کوئ، په دې کې ایکسل شیټ تیارولي، نور داسې کنټینټ تیارولي، نو بیا په موبایل باندې تاسو ډېر زیات ټایم خرابوي. په موبایل کېږي خو موبایل چې کوم دی ستاسو به ډېر ټایم ویسټ کوي او هغه کې به تاسو اټ ټایم مشکله باندې یو کار کوئ او کمپیوټر کې تاسو په اټ ټایم ډېر زیات کار کولی شئ. بل کسان دا معلومات کوي چې موږ ته انګلیش، نو د انګلیش خبره دا ده چې یو خو د اکثر اوس امازون شو یا نور داسې ویب سایټ شو چې هغه نور لینګویجز ته هم کنورټ کېږي، چې کوم بیسک لینګویج او ډېر یوز کېږي هغې ته هم کنورټ کېږي. خو موږ دپاره انګلیش ډېر زیات په امازون کې کله ضروري. امازون کې موږ ته هله انګلیش ضروري چې یا زموږ اکاونټ خراب شي یا موږ امازون ته څه ایمیل لیکو یا موږ د سپلایر څخه خبره کوو مال د چا نه اخلو. خو د هغې حل دی چې تیار ټمپلیټ چې کوم دی هغه میلاویږي تاسو ته، او تیار چې کوم میسج موږ امازون ته کوو هغه هم زموږ سره، یا موږ څه کسټمر څه میسج کوو. او عام چې کوم دی د امازون یوز داسې دی لکه څنګه چې فیسبوک یوز دی. نو موږ ته دلته کنفیوژن نه دی پکار چې موږ ته انګلیش راځي یا نه راځي. بل داسې سافټویر ډېر زیات شته، تاسو ته به معلوم وي، په موبایل اپلیکیشن هم شته، یا تاسو به د کروم کې هم داسې ایکسټینشن ایډ کولی شئ چې هغه ستاسو د سپیلنګ مسټیک، ګرامیټیکل مسټیک دا ټول ټیک کوي. نو انګلیش موږ ته هله ضروري دی چې یا چېرته امازون ته موږ انټرویو ورکوو چې موږ ته لږ بیسک انګلیش راځي، چې موږ داسې ویلی شو چې زموږ دا نوم دی، موږ دلته اوسېږو، چې کوم زموږ نه هغو ریکوایرمنټ وي. نو زما د خبرې مین مطلب دا دی چې څوک څه کوي هغه بیا دې وړو خبرو ته نه ګوري، او چې څوک سر نه کوي نو هغه دپاره خو هر څه کوي بیا بهانه. بل زیاتره کسان چې کوم دي که نه هغه په امازون کې دې وجې ناکام کېږي چې هغه کنسسټنټ نه. نو تاسو له مستقل مزاجي او داسې چې کوم دی ډېر زیات ضروري دی. او پنځم پوینټ کې ما لیکلی چې دا اوور نایټ گیم نه دی. یو کس دا سوچ کوي چې زه به نن امازون سټارټ کړم او زه به پکې خامخا سبا کامیاب یم یا پکې هفته پس یا میاشت پس. په یو میاشت کې خو امازون کې تقریبا 100 اکاونټ جوړېږي. نو تا داسې اوور نایټ گیم نه دی، دا ښه پراپر بزنس دی. څنګه چې موږ په عام مارکیټونو کې په هغه کې بزنس سټارټ کوو په هغه 4-5 کاله زموږ لګي. نو امازون کې چې کوم دی 15-16 میاشتې یو کاله پورې ښه پوره محنت دی به تاسو کوئ. بل تاسو ته ما ویلي چې پیډ او پری کورس، نو تاسو ته د دې باره کې ما ډېر زیات په واټساپ باندې ډسکشن کړی. خو پیډ کورس داسې دی چې هغې ویلیو یي د سټوډنټ سره د کوم چیز باندې پیسې ولګي ظاهري خبره ده، که هغه هر څنګه خو د هغې اهمیت یي. د پری کورسونو څومره په یوټیوب کې دي او څومره پیډ دي، د دې ټول دا سیم دي، مطلب سیم کنټینټ شیر کېږي. خو د پیډ مطلب دی چې هغه باندې پیسې ولګي نو هغې اهمیت څه وایي. نور چې کوم پری کورس دي په هغې کې دومره فرق نه وي. بس د پیډ او پری کې صرف دی چې د یو د سټوډنټ سره لږ اهمیت وي او د بل د سټوډنټ سره اهمیت نه وي. خو دا به یاد ساتئ چې کوم ریل وینرز دي هغه په ریل لایف کې څه کلي، هغو دونه په پیډ کورسونو پسې دومره نه وي ګرځېدلي. هغو بس نالج فالو کړی چې نالج ورته د هر ځای نه میلاو شوی، هغه خپل کار یې پرې روان کړی. بل چې کوم دی تاسو پارټ ټایم یا فل ټایم په امازون باندې کار کوئ، نو زیاتره داسې کسان دي ما ته میسج هم کوي چې اکثر ګورمنټ جاب دي د کسانو یا نور داسې یا هغو داسې فزیکل بزنسز کوي. نو څومره هم ټیکنالوجي د پیډز دي، که هغه فریلانسنګ دی که هغه نور داسې سایټس دي، نو دا یاد ساتئ که تاسو
پارټ ټایم په هغه کې کار کولی شئ او تاسو چې موږ به دا نالج زیات کړو او موږ به پوهه شو او مستقبل لپاره موږ په هغه باندې کار وکړو، نو دا خو ډېره بهتره خبره ده. کو چېرته تاسو داسې کوئ چې خپل نور کاروبار پرېږدئ یا نوکري پرېږدئ، نو بیا به تاسو ډېر په سوچ سمج سره ډیسیژن اخلئ. ځکه که تاسو خپل کار هم پرېږدئ، نوکري هم پرېږدئ او د دې وجې بیا تاسو امازون کې څه ونه کوئ، نو تاسو ته به بیا ډبل مشکلات جوړ شي. نو تاسو چې شروع کوئ ایز ا پارټ ټایم شروع کوئ او بیا رو ځان ته ګورئ چې تاسو خپل سکل هر څه ایکسپیرینس راځي، هغې نه پس بیا تاسو ته ډیسیژن اخیستل اساني چې یاره اوس کوم سایډ ته. خو چې ایز ا فل ټایم تاسو راځئ دې کیریر ته، نو بیا به ډېر په سوچ سمج سره تاسو فیصله کوئ د ځان لپاره. بل زموږ چې کوم داسې ملګري دي چې هغه د ملک نه بهر دي، نو هغو دپاره اپرچونټیز دي چې فار ایگزامپل تاسو په داسې یو کنټري کې چې هلته امازون فنکشنلی په سعودي عرب کې یا په یو کې یا په اسټریلیا کې یا په یورپ کې یا تاسو په یو اس اے کې مختلف کنټریز چې هلته امازون فنکشنلی، نو په هغه کې دا پیدا چې امازون ایزی شپ یو پروګرام دی، په هغې سره ډېر زیات تاسو په اسانۍ سره خپل سامان ځان سره ږدئ چې اډر پرې راځي د امازون چې کوم ګاډی هغه راځي ستاسو نه اډر اخلي او کسټمر ته وړي، نو هلته ډېر زیات اپرچونټیز. بل اکثر کسان دا سوال کوي چې زه دلته یم او زه اکاونټ جوړ کړم، نو بیا نو تاسو چې هلته اکاونټ جوړ کړئ د هغه اکاونټ ایکسس کوم چایلډ ایکسس دی، چایلډ ایکسس ته اکاونټ کریټ کیږي څنګه چې موږ په فیسبوک کې ځان سره ایډمن او دا کسان ایډ کوو، دا شان تاسو په هغه کې ایډ کولی شئ. نو چې هغه دلته نه ستاسو اکاونټ مینج کوي، نو تاسو به هلته خپل کار کوئ، نو دلته نه تاسو سره یو کس نیم په روزګار کیدی شي چې تاسو په هغه ډیټیل سره اکاونټ جوړ کړئ. بل چې تاسو امازون کوئ چې تاسو ایم ایس ایکسل چې کوم دی هغه درځي، ایم ایس ایکسل چې کوم دی په دې کې موږ ټول شیټس هر څه تیارو چې دې کې تاسو ته دا بیسک چې کوم فنکشنز دي چې دا ټول یاد دي. دغه شانته دلته داسې کسان کار کولی شي چې هغه سیلف موټیویټډ دي، یو داسې کسان چې هغه د نورو خلکو نه موټیویشن اخلي. نورو خلکو نه چې کوم کسان موټیویشن اخلي هغه زیاتره شارټ ټایمي او لږ ټایم تاسو موټیویټ شو بیا ستاسو خبرې ته سوچ هم نه، او سیلف موټیویټډ کسان چې کوم هغه هر ټایم موټیویټ هغه خپل ځان خپل مخکې بوتلو کوشش کوي. نو دلته امازون کې داسې کسان پکاري چې هغه سیلف موټیویټډ دي، او بل منټلی سټرانګ کسان پکاري ځکه چې اکاونټ خرابېدی شي یا نور داسې ستاسو څه کیس راتلی شي، نو چې داسې کسان چې هغه بس ډایرکټ ورته هر څه زړه وایي، نو تاسو ته کم از کم داسې کسان امازون ته پکار دي چې هغه منټلی سټرانګ او هغه کې هر څنګه کیس راتلی شي امازون سایډ نه، نو چې هغې ته تاسو بیا تیاری وئ. بل امازون چې کوم کسان کوي نو هغه چې سوشلی کنیکټډ دي، څومره سیوا چې د خلکو سره تعلقات دي، د خلکو سره رابطي چې ماته دا سکل راځي، دا کار راته راځي، نو د هغې فایده دا ده که تاسو لږ ټیمه پورې چا سره پرې کار هم وکړئ، نو کس ته به پته ولګي چې دا کس تکړه دی، قابل دی، نو هغه تاسو د ځان سره بزنس پارټنر هم اخیستی شي، تاسو ته په تاسو چې کوم کار کوي د هغې پیسې هم تاسو ته درکولی شي، نو مختلف تاسو ته فایدې کیدی شي. دا هغه خبرې وي چې کومې ستاسو وي زیاتره او تاسو په دې کې کوېسچنز کړي، نو امید ساتم چې په دې نه به تاسو سره لږه ډېره آیډیا شوي او چې کوم تاسو ته ما ویلي زه به ستاسو سره یو بریف سمري شیر کوم چې په هغه کې ستاسو سره د ټول کورس واپس آیډیا وشي او تاسو ته د ټول امازون پته ولګي چې ټول امازون بزنس ماډل چې کوم دی دا څنګه کار کوي او په دې کې کوم قسم موږ بزنس کولی شو او موږ به شپمنټ پلان او دغه شان نور چې کوم د دې بیسک ټرمز دي په هغه باندې واپس ته ځان پوهه کولو کوشش کوو. نو دا ټول ټاپکس چې کوم دي موږ په ډیټیل سره ایکسپلین کړي. اوس اول چې زموږ کوم ټاپک دی هغه ای کامرس دی. ای کامرس ته آنلاین ریټیل او ای کامرس دا یو چیز دی، خو د ای کامرس مطلب دا دی چې کله موږ کاروبار یا بزنس د انټرنیټ په ذریعه وکړو یا د انټرنیټ په ذریعه څه واخلو یا څه خرڅ کړو. بیا تاسو ته ما ویلو د ای کامرس مختلف ټایپس دي، په هغه کې بی ټو بی دی، بی ټو سی دی، سی ټو سی دی، مختلف بزنس ماډل وي په ای کامرس کې. خو امید ساتم چې تاسو په دې باندې پوه شوي چې ای کامرس سمپل ماډل. بیا د ای کامرس پلیټ فارمز دي، د ای کامرس مختلف پلیټ فارمز دي، ما تاسو سره شیر کړي چې په هغه کې امازون دی، دراز دی، والمارټ دی، سیمز کلب دی، دغه شانته علی بابا دی، علی ایکسپریس دی، مختلف پلیټ فارمز دي چې په دې پلیټ فارم کې موږ ای کامرس کوو. مطلب دا څومره پلیټ فارم دي په دې کې موږ آنلاین اخیستل او خرڅول کوو، د دې مطلب ای کامرس دی. بیا موږ ویلو چې امازون چې کوم دی دا د ای کامرس یو پلیټ فارم دی او په دې کې مختلفو خلک پراډکټ خرڅوي، مختلف پراډکټ خرڅوي.
بیا موږ ویلو چې کله موږ په امازون کې کاروبار سٹارټ کوو نو موږ به هغې کې یو شاپ کریټ کوو. نو د شاپ کریټ کېدو مطلب دا چې موږ به په هغه کې یو سیلر اکاونټ جوړو. سیلر اکاونټ لپاره ما تاسو ته ډیټیل ویلو چې هغه دپاره څه ریکوایرمنټ پکار دي او بیا سیلر ټایپ د سیلر اکاونټس چې کوم ټایپس وو هغه په کم قسم باندې وو. بیا هغه کې انډیویجول او پروفیشنل او بزنس وو. نو انډیویجول کې چې کوم وو هغه کې لیمیټیشنز وو تاسو ته ما په ډیټیل باندې ټول ډسکس کړي وو. او بیا دغه شان دا کم اکاونټس چې کومي هغه موږ یو بل ته چینج کولی شو. کوم انډیویجولي هغه پروفیشنل تړلی شو، که بزنسي یا پروفیشنلي هغه انډیویجول تړلی شو. نو هغه ته وایي ډاون ګریډ او اپ ګریډ. هغه کنسپټ چې کوم هغه به ستاسو کلیر شوی امید ساتم. او کوم ریکوایرمنټس چې کنټري وایز د امازون لږ ډېر ډفرنس وي. کوم ځای کې بعض ځایونو کې ریکوایرمنټس لږ بدلي، لږ طریقه کار بدلي، او بعض ځایونو کې داسې چې یو چیز پکار او بل ځای کې بل چیز پکار وي. بس فار ایگزامپل موږ ته دلته پاکستان ته هغو دغه هم رالیږي، لیټر رالیږي د ویریفیکیشن دپاره. نو بعض داسې ځایونه چې تاسو پکې اکاونټ کولاو کوئ بس ډایرکټ هغه جوړ شي. نو کنټري وایز ډفرنټ وي. بیا دغه شانته مارکیټ پلیسز وو چې امازون چې کوم دی تقریبا داسې 19 کنټریز دي چې هلته د هغې ویرهاوس دي او هلته پراډکټ خرڅوي امازون. نو په دې کې بیا موږ ویلو چې موږ پاکستان کې ناست یو نو موږ د کم کنټریز دپاره موږ جوړولی شو اکاونټ، ځکه چې پاکستان کې خو نشته د هغې ویرهاوس. نو موږ چې په پاکستان کې ناست یو نو موږ به بهر چې کوم دنیا ده چې هلته امازون کار کوي په هغه کې مارکیټ پلیسز کې بیا موږ پراډکټ خرڅولی شو. بیا موږ په یو کنټري کې هم خرڅولی شو، سیواو کې هم خرڅولی شو. هغې به بیا تاسو خپل اکاونټ کې سیټینګ کوئ چې څومره کنټریز دپاره تاسو خرڅولی شئ. هغه د امازون یو پروګرام دی سیل ګلوبلی، نو هغه بیا تاسو هغه کولی شئ. خو په هغې کې د امازون چې کوم دی مختلف کنټریز دي. اوس امازون چې کوم دی په یو ایس کې کار کوي، په یورپي څومره کنټریز دي په هغه کې کار کوي موسټلی. دغه شانته اسټریلیا ده، په هغه کې جاپان دی، یو اے ای دی، سعودي دی. دا مختلف کنټریز دي چې په دې کې امازون خپل کار کوي، فنکشنل دی، خپل پراډکټ خرڅوي. د هلته د هغو ویرهاوس تاسو ته پته ده، هغو چې کوم ګودام ورته تاسو ویلی شئ چې هلته د خلکو سامانونه پراته وي او امازون هغه کسټمر ته شفټ کوي چې په هغه باندې اډر راشي. نو دا خو د مارکیټ پلیسز خبره شو. د دې مارکیټ پلیسز د سره ما پوره تاسو سره لیست شیر کړی. بیا دغه شانته پراډکټ هنټینګ دی. اوس چې کله موږ سټور جوړ کړو نو موږ ته پراډکټ پکار دي چې موږ یې خرڅ کړو. نو دې ته وایي پراډکټ هنټینګ. بیا تاسو ته ما ویلو چې یو برینډ هنټینګ هم وي، خو موږ به دلته عموما پراډکټ هنټینګ یاد کړو چې پراډکټ هنټینګ چې کوم دی د هغې څه مطلب دی. نو تاسو ټولو ته چې دا خبره معلومه چې پراډکټ هنټینګ مطلب دا دی چې کله موږ سټور جوړ کړو، سیلر سنټرل اکاونټ جوړ کړو، نو بیا به موږ ته یو پراډکټ پکار وي چې موږ هغه اپلوډ کړو، هغې تصویران اپلوډ کړو، هغې ته ټایټل ولیکو، ډسکرپشن ولیکو، او هغه پراډکټ چې کوم دی هغه موږ خرڅ کړو. نو د دې دپاره به موږ یو پراډکټ معلومو. پراډکټ هنټینګ دې ته وایي چې کله موږ یو پراډکټ معلومو. او پراډکټ هنټینګ کې دا راځي چې موږ د هغه پراډکټ ریویو، ریټینګ، د هغې ریټ، د هغې ډایمنشن، ویټ، هغه څومره خرڅېږي په میاشت کې، نو دا ټول هر څه به یې موږ ګورو. دې ته پراډکټ هنټینګ وایي چې کله موږ یو پراډکټ کې ټول خصوصیات وګورو چې آیا دا پراډکټ چې کوم دی دا زموږ خرڅېدی شي نه شي خرڅېدی. نو پراډکټ هنټینګ چې کوم دی دا په یو ورځ کې نه کېږي. په دې باندې ستاسو میاشت هم لګېدی شي، هفته هم لګېدی شي، چې ستاسو قسمت وي په یو ورځ کې میلاوېدی شي تاسو ته. خو پراډکټ هنټینګ به تاسو ته هغه پورې کوئ چې د څو پورې تاسو ته یو صحیح پراډکټ، ویننګ پراډکټ نه میلاو شوی. ځکه چې پراډکټ هنټینګ چې کوم دی هغه که تاسو کې لږ هم هغه جلتي وکړئ یا لږه غلطي وکړئ نو ستاسو ټول بزنس فیل کېدی شي او ستاسو ټول بزنس ناکام کېدی شي. نو پراډکټ هنټینګ چې کوم دی هغه د ټول نه ضروري څیز دی. اوس د پراډکټ هنټینګ دپاره دا خبره ده چې پراډکټ هنټینګ موږ کوو یو په مینوال طریقه، موږ په خپله باندې پراډکټ ډسکرپشن هر څه ګورو، او یو موږ په ټولز باندې کوو. مختلف پراډکټ هنټینګ ټولز دي، خو بعض ټول داسې دي چې هغه به موږ منتلی سبسکرپشن اخلو، موږ به پیسې ورکوو، په هغې کې به بیا پراډکټ موږ سرچ کوو چې هغه موږ اخیستی نه وي، موږ هغه کې نشو سرچ کولی. بعض داسې دي چې هغه پری ایکسټینشنز دي، هغه به سره بیا زه چېرته لیست شیر کړم نو تاسو په هغې باندې هم هنټینګ کولی شئ. نو زه امید ساتم تاسو په دې پراډکټ هنټینګ په دې آیډیا باندې به لږ ډېر تاسو پوه شوي وئ. بیا دغه شان چې کوم دی نیکسټ چې کله موږ پراډکټ معلوم کړو نو پراډکټ چې کوم دی هغه به موږ سورسینګ کوو.
بیا پکې یو کس کوېسچن کړی چې موږ سره څومره پیسې پکار دي چې موږ امیزون سٹارټ کو بزنس. نو امیزون اکاؤنٹ کې موږ د بزنس لپاره پیسې نه اچو، پیسې زموږ سره راسي. امیزون کې موږ صرف سنټرل اکاؤنٹ جوړ کو، یو پری اکاؤنٹ او یو زموږ نه تقریبا هغه $40 پی اخلي منتلی. نو موږ امیزون صرف هغه اخلي، نور به موږ پراډکټ اخلو، پراډکټ به خپل روپو اخلو، کوم ځای کې اخلو هغه بیا امیزون ویر هاوس ته لیږو، امیزون به هغه مخکې کسټمر ته لیږي. که موږ چېرته اف بی ای کوو مخکې به هغه راشي به ایکسپلین کو. نو تاسو ته دا پته چې کله موږ پراډکټ هنټینګ وکړو نو بیا موږ پراډکټ سورسینګ کوو. پراډکټ سورسینګ مطلب دا دی چې کوم پراډکټ موږ معلوم کو بیا هغه وګورو چې دا پراډکټ اوس موږ ته د کوم ځای نه میلاویدی شي، دا په کوم ځای کې موږ واخلو. نو د پراډکټ هنټینګ نه پس پراډکټ سورسینګ ډېر ضروري دی. دا ځکه ضروري دی پراډکټ سورسینګ چې تاسو څومره صحیح سپلایر معلوم کړئ تاسو د ځان دپاره چې هغه تاسو خبره کولی شئ تاسو را پراډکټ په کم ریټ باندې درکړي، صحیح پراډکټ دله درکړي. نو د ټول نه ضروري څیز چې کوم دی دا پراډکټ سورسینګ دی چې څومره تاسو پراډکټ سورسینګ صحیح وکړئ نو تاسو به پروفیټ مارجن چې کوم دی هغه سیوای. چې په سورسینګ کې د پراډکټ هنټینګ نه پس تاسو په سورسینګ کې غلطي وکړئ نو بیا چانس دی چې تاسو یا پروفیټ چې کومه ګټه ده هغه کم شي او یا تاسو هغه ګټه مکمل ختم شي او یا تاسو هغه د وجې تاوان وکړي. ځکه پراډکټ سورسینګ کې دا راځي چې تاسو د چا نه پراډکټ اخلئ تاسو به د هغې سره پوره بحث کوئ چې ما ته پراډکټ کم دومره کوانټټي کې پکار ده خو په ریټ کې راته کم پکار دی، تاسو سره پوره خبره کوئ. او اصل کې د موږ زیاتره پراډکټ اخلو د چاینیز نه، نو دلته انګلیش هم دومره میټر نه کوي، د هغو هم انګلیش دومره ښه نه. اکثر کسانو چې موږ بس تاسو سره بس هغو په مقصد باندې پوهېږي، تاسو ته صرف خبره کوئ بس هغه په مقصد پوهېږي، خو تاسو به د دوی سره بیخي داسې دې ته به نه ګورئ بس ښه چې څنګه موږ چیړ کوو په عام بازار کې دې سره به پوره چیړ کوو چې زه 500 پراډکټ اخلم یا 300 پراډکټ اخلم مال به په دې ریټ کې راکړي چې نه درته درکوي نو هغه پراډکټ د بل سپلایر او یا مینوفیکچر سره تاسو ګورئ چې تاسو ته کم ځای کې په کم ریټ کې میلاویدی شي. نو د پراډکټ هنټینګ نه پس پراډکټ سورسینګ ډېر ضروري دی. خو تاسو به د پراډکټ سورسینګ کې ټول هر څه ته ګورئ چې زه دا پراډکټ واخلم او دا بیا مثال کې زه یو ایس ته شپ کوم او یو ایس ویر هاوس ته نو زما په دې څومره خرچه راځي چې تاسو ټوټل خرچه معلومه یا په دې اډر راشي امیزون به زما نه په دې کې څومره کمیشن اخلي، ریپرل پی به زما نه څومره اخلي، امیزون مختلف پی زموږ نه اخلي، بیا سټوریج پیس رانه اخلي. نو موږ په دې ټول مخکې به موږ په دې ټول باندې کلکولیشن کولی چې آیا زه پراډکټ چې کوم دی دا خرڅوم نه دی کې بیا ماته فاینل چې کوم ګټه کېدی شي پروفیټ کېدی شي هغه ماته څومره کېدی شي. نو تاسو به ټول عمر دوه خبرې یاد ساتئ، یو پراډکټ هنټینګ او یو پراډکټ سورسینګ چې دا ستاسو څومره بهتري نو نور هر څه اسان دي په امیزون کې. صرف دا دوه مین څیزونه دي چې دا تاسو څومره بهتر وکړئ نو تاسو په امیزون کې د بزنس د کامیابېدو ډېر سیوا چانسز دي. او بیا دغه شانته نیکسټ کوم دی پراډکټ لیسټینګ دی. دا ټول موږ ویلي دي. نو پراډکټ لیسټینګ چې کوم دی چې کله موږ یو پراډکټ هنټ کوو او بیا کله د هغې سورسینګ موږ کوو نو موږ به د پراډکټ زموږ ویر هاوس ته راغلی نه وي د هغې نه مخکې به موږ لیسټینګ کوو. ځکه چې که موږ تاسو ته ما ویلي دوه قسمه لیسټینګ دی. که چېرته موږ میټو لیسټینګ کوو نو ام به موږ کوو میټو لیسټینګ او په هغه کې به موږ خپله کوانټټي هر څه لیکو، لیسټ کریټ کول او دا اسان دي. میټو لیسټینګ هم اسان دی او چې کوم موږ نیو لیسټ کریټ کوو هغه هم اسان دی. خو تاسو چې د پراډکټ تاسو خبره کوئ د سپلایر سره او پراډکټ نه مخکې به تاسو لیسټینګ کوئ چې کله ستاسو په امیزون ویر هاوس ته پراډکټ نه راغلی او تاسو په امیزون کې لیسټینګ کوئ د هغه ته ډمي لیسټینګ وایي. تاسو به په لیسټینګ کې پوره هر څه ولیکئ، ستاسو چې کوم پراډکټ ډیټیل د ډسکرپشن دی هر څه به تاسو ولیکئ. خو تاسو لیسټ به اکټیو نه وي د څو پورې چې امیزون ته ستاسو پراډکټ راورسي نو امیزون به تاسو ته ایمیل وکړي چې ستاسو دومره پراډکټ موږ ته راورسېدل. اوس فار ایگزامپل تاسو 300 پراډکټ اخیستي نو امیزون به تاسو ته ایمیل وکړي چې موږ ته پراډکټ راورسېدل. که تاسو ته چېرته ایمیل وکړو چې موږ ته 100 پراډکټ راغلي یا 150 راغلي نو تاسو به دې ته ټینشن نه اخلئ ځکه چې که تاسو چې موږ 300 پراډکټ اخیستي او دې ته 100 راغلي یا ته 150 راغلي نو امیزون اکثر خپل پراډکټ مختلف ویر هاوس کې ږدي یا بعض ټایم کې داسې کار کوي چې هغو ستاسو 100 یا 150 پراډکټ سکین کړي او نور یې لا نه سکین کړي نو ټول پراډکټ به ستاسو راځي. خو که بعض ټایم کې تاسو ته چېرته ایمیل کې راشي چې تاسو دومره پراډکټ لیسټ نو تاسو به هغې ته ټینشن نه اخلئ، هغه د امیزون کار دی کوي به د هغې سره ستاسو به پوره پراډکټ وي. نو چې تاسو د سورس د پراډکټ سورسینګ نه مخکې تاسو لیسټینګ جوړ کړی ستاسو پراډکټ لا نه راغلی
نو امازون کې چې کوم دی ستاسو لیست به اکټیو نه خلکو ته به نه شو کېږي خو چې څنګه ستاسو پراډکټ راورسي ستاسو لیست به اکټیو شي او هغه پراډکټ تعداد هر څه به په هغه کې شو کېږي چېرې ستاسو سره تاسو ته په سیلر سنټر کې شو کېږي ستاسو دومره پراډکټ هر څو دومره پراته دي نو چې کله پراډکټ راشي هغه بیا د هغې نه پس لیست اکټیو کوي او بیا دغه شانته لیسټینګ چې کله موږ کوو نو د لیسټینګ سره موږ شپمنټ پلان کریټ کوو نو شپمنټ پلان په موږ په لیسټینګ کې کریټ کوو نو موږ چې کله پراډکټ خرڅو امازون وایي چې دا پراډکټ تاسو په خپله خرڅوئ که نه دا پراډکټ به زموږ په ویر هاوس کې پراته موږ به کسټمر ته رسو نو تاسو ته ما ویلي په هغه کې یو اف بی ای دی اف بی ای مطلب دی د فل پیمنټ بای امازون چې کوم امازون ذمواري هر څه کې او یو دی اف بی ایم چې په کوم کې زموږ ذمواري د مرچنټ نو تاسو په دې دواړو باندې پوه شوي او دا شپمنټ پلان موږ د پراډکټ لیسټینګ سره جوړو بیا دغه شان چې کله موږ خپل پراډکټ لیست کو چې کله میټو لیسټینګ کوو نو په هغه کې موږ ته ایډورټایزمنټ دومره ضرورت نه خو چې کله موږ نیو لیسټینګ کریټ کوو نیو لیست کریټ کوو خپل پراډکټ دپاره نو په هغه کې موږ ته ایډورټایزمنټ ډېر ضرورت دي نو امازون موږ له خپل ایډورټایزمنټ سروس پرووایډ کوي نو هغې ته پی پی سی وایي پے پر کلیک نو پی پی سی کمپین زموږ رن کوو د هغې دپاره نو امازون چې کوم دی هغې ته موږ پیمنټ کوو پیمنټ موږ په خپل حساب سره کوو چې موږ ته موږ دومره پیمنټ کولی شو د دې چیز دپاره ما تاسو د ورځې دومره روپۍ اخلي او زما دا پراډکټ دومره خلکو ته شو کوئ په هغه کې بیا یو مینول دی یو آټو دی د کمپین کې چې کوم دی یو مینول کمپین دی یو آټو کمپین دی نو هغه بیا ځان له باس دی پی پی سی کمپین پوره ټاپک دی خو تاسو به چې کوم ایډورټایزمنټ دی نو دا په امازون کې په خپله کېږي نو تاسو چې کله پراډکټ راوړئ هغه خو چاته پته نه لګي او تاسو لږ ډېر د هغې مارکیټینګ کوئ چې کله هم تاسو بزنس سټارټ کوئ نو تاسو سره چې لږ ډېر پیسې به ځان سره د مارکیټینګ دپاره پرېږدئ بیا دغه شانته امازون اکاونټ سسپینشن تاسو ته ما ویلو چې امازون اکاونټ چې کوم دی هغه خرابېږي مختلف ریزن د وجې خرابېدی شي خو چې بیا موږ د امازون سره کیس اوپن کوو چې یاره دا ریزن دی زموږ او د دې وجې دا مسله راغلی زموږ د اکاونټ تاسو واپس سم کوئ یو به تاسو دلته داسې چل نه کوو چې تاسو داسې ایموشنل بلیک میلینګ به نه کوو چې امازون ته بس تاسو څه ویل امازون ته به بالکل سیده صفا خبره کوئ که خبره هر څنګه خو تاسو به هغې ته دروغ نه وایئ ځکه چې هغه دروغ تاسو ګیرئ او تاسو اکاونټ بیا کله هم نه سټیک کېدی بل تاسو هغه ته بالکل صحیح خبره کوئ چېرې زما نه دا غلطي شوې ده بل زه به بل ځل نه کوم خو تاسو به خپله غلطي هر څه اکسپټ کوئ او دلته به تاسو ډېر ځان هوښیاري به نه ښیوئ هغو ته ځکه چې بیا هغه کې به تاسو ته مسله جوړېږي نو اکاونټ سسپینشن دپاره خپل کیسز یې هغه موږ اوپن کوو او بیا امازون بزنس ماډلز چې کوم هغه موږ ډسکس کړي په امازون کې یو څو بزنس ماډلز دي یو امازون هول سیل اف بی ای دی دته دا ځان له کورس هم د خلک کوي امازون هول سیل اف بی ای مطلب دا دی چې په امازون کې موږ میټو لیسټینګ کوو چې کوم تیار لیسټینګ وي موږ د هغې نه د برانډ نه اپروول راواخلو او تیار لیسټینګ کې ما تاسو ته یو لیسټ خوستلی و په هغه کې چې هغه 25 کسانو هغه یو پراډکټ خرڅاو میټو لیسټینګ یې د هغې سره کړی او خپل هغو هم هغه پراډکټ خرڅاو کوم چې تیار لیسټ و نو امازون هول سیل اف بی ای مطلب دا دی چې تاسو په اف بی ای خو تاسو پوهېږئ چې فل پیمنټ بای امازون چې کوم زموږ انوینټري په امازون کې پراته وي او امازون یې مخکې کسټمر ته ډیلیور کوي کسټمر سپورټ هر څه امازون کاري یا ریفنډ کوي یا پراډکټ واپس راځي څه مسله یې پکې امازون ویرهاوس ته نو هغه ټول هر څه چې کوم دي هغه د امازون کاري خو هولسیل بزنس ماډل چې کوم دی دا په امازون کې هغه بزنس ماډل دی چې په دې کې موږ میټو لیسټینګ کوو میټو لیسټینګ چې تیار لیسټینګ سره موږ میټو کوو او په هغه کې موږ ته د پراډکټ ایمیج ټایټل او بلټ پوینټس او داسې ډسکرپشن څه ته ضرورت نه او موږ بس تیار لیست سره میوټو کوو او دا موږ د دې دپاره به موږ د چې کوم برانډ پراډکټ د هغې نه به اپروول راخلو هغه زموږ نه بیا غواړي چې کله میوټو لیسټینګ کوو موږ ته وایي چې د تاسو ډاکومنټس جمع کوئ نو موږ به په دې ډاکومنټس کې د هغې انوایس جمع کوو انوایس مطلب بیل به موږ جمع کوو چې کوم پراډکټ موږ اخیستی هغه موږ له بیل راکړی چې دا پراډکټ موږ اخیستی نو امازون بیا د هغه برانډ نه تپوس کوي چې د چا نه موږ اخیستی یا ډسټریبیوټر نه چې آیا د کس تاسو نه دا پراډکټ اخیستی نو موږ ته هغه ته موږ پرووایډ کوو نو بیا هغه پراډکټ کې هغه زموږ په سیلر سنټر کې لیست شي نو تاسو امید ساتم په د امازون هول سیل اف بی ای باندې به پوه شوي بیا پرایویټ لیبل دی پرایویټ لیبل مطلب دا دی پی ایل چې موږ یو خپل پراډکټ په امازون کې لانچ کوو پراډکټ مطلب یو پراډکټ کې په هغه باندې موږ خپل نوم ولیکو خپل لوګو پې ولګو او هغه زموږ په نوم باندې
او هغه موږ خرڅو. خو دا به تاسو څنګه جوړوئ؟ تاسو به یو مینوفیکچر سره رابطه وکړئ، اول به پراډکټ هنټینګ هر څه د هغې دپاره وکړئ او هغې ته به ووایئ چې دا پراډکټ ماله جوړ کا او زما پې دا نوم ولیکه. نو بیا د دې ځان له پوره کنسپټ دی د پی ایل دپاره. خو چې تاسو ته صرف دومره پته ولګي چې پرایویټ لیبل په امازون کې هغه بزنس ماډل دی چې هغه په خپل نوم باندې موږ پراډکټ تیارو او بیا یې خرڅو، او د ټول نه ښه بزنس ماډل هم پکې دا دی. صحیح ده. بیا دغه شانته ډراپ شپینګ دی. صحیح ده. ډراپ شپینګ مطلب دا دی چې زه یو پراډکټ هنټ کم، هغه په خپل سیلر سنټرل کې اپلوډ کم، د هغې لیست کریټ کم او ما هغه پراډکټ کتلی د یو چا سره چې دا پراډکټ دلته پروت دی، مثال کې هلته په 10 روپۍ دی او تاسو امازون کې هغه په 15 روپۍ باندې خرڅوئ. نو چې کله موږ سره پراډکټ نه وي پروت خو چې موږ ته پې اډر راشي، نو موږ چې کوم کس اډر راکړي د هغې چې څومره ډیټیل دی، د کسټمر چې کوم ډیټیل وي هغه موږ مخکې هغه کس ته ولیږو چې کوم سره پراډکټ پروت وي او هغه زمونږ په ترو باندې بل کوم کسټمر چې زمونږ نه اخیستی هغه ته شفټ کړي. نو امازون ډراپ شپینګ کې چې کوم دی انویسټمنټ کم پکار وي، خو دا اکثر موږ په نیو اکاونټ نه کوو ځکه چې نیو اکاونټ کې موږ ته چانس شته چې زموږ اکاونټ خراب شي، څه مسله پکې راشي. خو امازون ډراپ شپینګ چې کوم دی لږ ټیکنیکل دی، هغه سره به تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ. دا داسې لانګ ټرم بزنس نه دی چې ټول عمر به تاسو دا کوئ. چې تاسو ډراپ شپینګ سټارټ کړئ او لږ ډېر سیونګز تاسو ته وشي او تاسو لږ ډېر پوهه شئ، کاروبار سټارټ شي تاسو، نو بیا تاسو پرایویټ لیبل سٹارټ کولی شئ، امازون هول سیل بیا سٹارټ کولی شئ. د هغې نه پس بیا سیلینګ ګلوبلی دی. اوس کو فار ایگزامپل تاسو یا هول سیل کوئ یا پرایویټ لیبل کوئ، چې تاسو هر یو بزنس کوئ هغه په یو کنټري کې تاسو کوئ، نو هغه بیا تاسو هغه بل کنټري کې هم سٹارټ کولی شئ، په بل کې هم سٹارټ کولی شئ. نو دا د امازون چې څومره بزنس ماډلز دي او د هغې څومره بیسک کنسپټ دی، نو امازون داسې کار کوي. نو په دې کې داسې خبره نشته دی چې هغه موږ نه پوهېږو. دا امازون چې کوم دی صرف آنلاین بزنس پلیټفارم دی. نو چې تاسو ګورئ سیم ټو سیم هغه بزنس دی چې کوم موږ عام په خپل شاپینګ مال او په عام مارکیټونو او بازارونو کې کو، خو صرف دا آنلاین دی او هغه اپلاین دی. او نور د دې دپاره هم ښه بزنس کنسپټ پکار دا نه ده چې یو کس وایي چې هغې ټول عمر جاب مایند سیټ یې هغه وایي چې به زه بزنس سټارټ کوم. نو دې دپاره ښه بزنس مایند سیټ پکار دی، ځکه چې په دې کې تاوان راځي، ګټه راځي، هر څنګه دغه راځي. او که داسې یو کس وي چې هغه دې خبرو ته نه تیار، نو هغه له بیا اډول پکار نه دی. نو امازون چې کوم دی بالکل صحیح پراپر بزنس دی. بعض داسې چې کسان یې هغه اډول نه بزنس کلی په ریل کې نه د بزنس سره تعلق او هغه دا امازون طرف ته کوشش کوي چې راشي او امازون سٹارټ کړي. نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې موږ اول خپل مایند جوړ کړو بزنس طرف ته، بزنس بکس وګورو نو او بیا سٹارټ کړو. نو امازون چې کوم دی دا پراپر بزنس دی او دا ټایم اخلي، ځکه چې موږ که عام بزنس چې تاسو کې چا کلی ته هغو ته به پته وي چې عام بزنس هم موږ سٹارټ کوو، نو هغه زموږ پوره ټایم اخلي. صحیح ده. داسې زر نه کامیابېږي چې په کال کې به کامیاب شي، په 2 کې. نو امازون چې کوم دی دا آسان بزنس ماډل دی. په امازون چې کوم دی او په عام بزنس کې څه فرق دی او په دې کې موږ ته څه فایدې دي. نو په دې ځان له یو شارټ کورس تیارېږي، که بیا چېرته موقع وه نو سړی به په هغه باندې هم ډسکشن وکړي چې تاسو ته کمپیریزن پته ولګي. امازون چې کوم بزنس ماډل دی دا سمپل دی بالکل، دی کې داسې ډېر څه نشته، خو دا بالکل صحیح لیګل بزنس دی. داسې انلیګل کار پکې نشي کولی. تاسو به دې لپاره ښه ډاکومنټیشن هر څه به تاسو نه غواړي. خو بل د امازون چې ما ته خپله کومه غټه فایده ښکاري چې امازون د وجې دا یو فایده وشوه چې خلکو ته دا احساس وشو چې آیا بزنس چې کوم څیز دی دا هم سټډي کول غواړي، بزنس دپاره پراډکټ هنټینګ او پراډکټ سورسینګ. نو دا عام بزنسونو کې موږ ته چې څومره عام زموږ کاروبارونه دي په هغه کې موږ ته دا فایده د امازون د وجې وشوه چې خلکو ته یو پته ولګېده چې یاره یو بزنس چې کوم دی دا هم پوره سټډي غواړي، دا هم سټډي کول غواړي. مخکې به خلکو بزنس صرف سٹارټ کاوه او بیا به تاوان وشو، نو بیا به هغو ته وروستو پته لګېده چې ما دلته غلطي وکړه. نو د امازون د وجې لږ شانته دا ټرینډ بدل شو او خلکو ته پته ولګېد چې آیا بزنس داسې یو څیز دی چې دا به موږ سټډي کوو، بیا به د هغه نه پراپر طریقه باندې موږ دا سٹارټ کوو، د ریسرچ نه پس به دا سٹارټ کوو. مخکې به خلکو ډایرکټ څه چل کوو چې بس ډایرکټ به څه چا ورته وویل چې به دا دکان کولی کړو، یا به په خپله ذهن کې څه خبره راغله چېرې بس دکان به کولی کړو، بیا به یو 4-5 میاشتې پس یا یو کال پس دکان واپس ختم کړی. نو چې کوم زموږ عام بزنس دی
یا عام خلکو ته دا پته ولګي چې آیا کاروبار چې کوم دی دا پوره سټډي کول غواړي او د هغې نه پس ریسرچ نه پس دا سټارټ کول غواړي. نو امید ساتم چې دا کومه خلاصه ما تاسو سره سمري شیر کړه نو د دې نه به تاسو ډېره زیاته فایده اخیستي او په دې کې د سره ما د امیزون کوشش وکړو څومره کنسپټ دي خو تاسو کوم کسانو چې موږ سره انویسټمنټ نشته نو هغه ایز ا وی کار کولی شي. بل چې دا څومره پراډکټ هنټینګ دی پراډکټ سورسنګ دی لیسټینګ دی دا مختلفو اکاونټ کریشن دا ځان له یا اکاونټ سسپینشن دا ځان له کورسز دي په دې کې دا پراډکټ هنټینګ سورسنګ لیسټینګ. نو تاسو چې دې کې یو چیز کوم تاسو ته کړی وي او یاد یې کوي په صحیح طریقه باندې نو تاسو ایز ا وی ښه پوره کار په دې کې کولی شئ ځکه چې ورځ په ورځ په دې کې کار سیوا کیږي. نو ځان لږ پروفیشنل کوي او په دې کې داسې څه یاد کوي چې یو چیز اول یاد کوي خو چې په هغه باندې ستاسو کار روان شي. نو امید ساتم چې دا څومره لیکچرز موږ وکړو نو د دې نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده شوي.